د بډګرام نومیالي شاعر او ادیب ډاکټر قمر صحرایي ته د پښتو ادب په برخه کې د ځانګړو خدمات په اعتراف د مانسهره پښتو اکیډمي له خوا درنه دستوره جوړه شوې وه. په دې موقع شاعرانو او لیکوالانو د ډاکټر قمر صحرایي ته ادبي هنر او هڅې وستایلې. نور حال د نادر خان په دې ځانګړي رپورټ کې ګورو. د ضلع بډګرام د خاورې نومیالی شاعر لیکوال او ادبي شخصیت ډاکټر قمر صحرایي ته د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د هغوی د بېساري خدمتونو د ستاینې لپاره د مانسهره پښتو اکیډمي لخوا په بفه سیمه کې یوه درنه او باوقاره ادبي غونډه ترسره شوه. په دې ځانګړې دستوره کې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو راغلو مشهورو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو پراخ ګډون وکړو. د پښتو ادب پیژندل شوی نوم اباسین یوسف او غنو نورو ادیبانو د ډاکټر قمر صحرایي ادبي سفر، شاعري او د پښتو ژبې د ودې لپاره د هغوی نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وستایلې. ویناوالو ویل چې ډاکټر قمر صحرایي د خپلو علمي او ادبي هڅو له لارې نه یوازې بډګرام بلکې د ټولې پښتني ټولنې نوم روښانه کړی او د پښتو ادب په پرمختګ کې هم رول لوبولی دی. هغوی زیاته کړه چې د داسې شخصیتونو درناوی د ادب د ودې او راتلونکو نسلونو د هڅونې لپاره ډېر ارزښت لري. د هزارې ادب که ډېر هم وده وکړي خو د دې ملنګ نه بغیر شل نه کړه. دا ملنګ د هزارې د ادب سرخیل دی، دی د هزارې د ادب سرخیل دی او د هزارې ادب د کچا سړکونو د بټګرام او د تورغر د کچه سړکونو نه روان کو، شاهراه ریشم ته راوخیجو او بیا د شاهراه ریشم نه روان کو موټر وې ته وخیجو او اوس د هزارې ادب په موټر وې روان. مالا تر ژوند اخیري له موږ پورې هېر نه شي ځکه چې دور راغله ما له درناوی راکړه. زه دې پرې یو عاجز یم او ما لکه همیشه قهر کړ دی او ما خپل خودنمایي یا نمایش کولو کوشش نه دی کړی. د دستوري په پای کې د غونډې ګډونوالو ډاکټر قمر صحرایي ته د درناوي پیرزونې وړاندې کړې او هیله یې څرګنده کړه چې نوموړی به په راتلونکي کې هم د پښتو ادب او فرهنګ خدمت ته دوام ورکړي. کیمرا ټیم سره نادر خان، خیبر نیوز، بډګرام.